زنه یم چې زړه مې ډېر کم خوږېږي او شاته دې استاد درېږي. واه ستا خو شاعري زده سوې ده ولا؟ شاعري مې نه دي زده سوې ده، رښتیا مې درته وویل. سهار په خیر استاذه. اول خو دا سهار نه غرمه ده او بیا په دا غرمه به مې روښانه نه خرابه. دا بیا ولې؟ وای ولې؟ زه په خپل ژوندونه نه یم بېعزته سوی لکه نن. یا مخکې هم سوی یې. څه؟ ولې استاذه ته چې کښېنستلې چې په چوکۍ کې مې کلام درته کښېښوی؟ ته ورته وګوره دا بېادبه ده لکه ده چې دا ښه کار کړی. نو کړی مې دی ستا یې په څه فالتو خبرې کوې. بس یوازې ته خبرې وکړه زه به چپ شمه. زه خو انګه سره نارې کړه د ځان مایکل جکسن جوړ کړه. دا څه راباندې؟ خو تا و مایکل جکسن د ځانه جوړ کړي، ما هم جوړ کړي د ځانه. زه مایکل جکسن خو جوړ شولې مګر هغه د او اواز خو دې ونه کړي. او وی و هغه د او اواز راسه هیر سو. اوس او خر بېادبه زه به یې وخت لیونی شمه. وایم زه به یې وخت لیونی شم ستاسې د لاسه. یو وخت بیا څه معنا؟ ته خو اوس هم لیونی یې. څه دې وویل؟ او وی استاذه هېڅ مې نه دي ویلي. او وی استاذه ته هغه پرېږده دا راته وایه چې بېزتي دې څنګه وسوه؟ خوا مې در بده سوه. یو چا به د شا د خوا وهلی یې. یا دی خو داسې ولاړ دی لکه پتلون چې ځینې کښلی یې. اوهو نو استاذه نیکر دې اغوستی و که نه؟ تا نیکر اغوستی دی؟ ولې؟ چې وس یې ولغته کاشکې مې نیکر به دې لوند شي بېادبه. استاذه څه شته؟ ما ویل زه به یې وارې د باندې ولاړ شم کنې زما نیکر هم لنډېږي. زما د وهلو څخه وبېرېدې؟ زه ستا د پلار سره نه بېرېږم. زه بولو نیولی یم په دا خاطر مې درته وویل کنې ستا دونه حیثیت نه دی چې ته ما ووایې. وی ولې؟ استاذه ته زما پلار پېژنې؟ یا ولې؟ که دې پېژندلی نو زما د ویلو جرات یې نه کوئ. اوهو نو څوک دی ستا پلار؟ هغه د غټو غټو خلکو سره کښېني ستا رقم نه دی. هغه که د غرمې ډوډۍ په کور کې وخوري نو ناشته په سنګاپور کې کوي. پوه شوې؟ ښه و نو څه که که مې دا اوس یو ټلیفون ور وکړئ ځای پر ځای به دې وظیفې زه برطرفه کړم. اره رښتیا؟ زه په درواغو تا خو زما پلار سمبوسې خرڅوي. او وای استاد زما خو مسخرې کولې، خوند یې وکړي که نه؟ خوند خو یې وکړي مګر خندا نه راغله. نو خو اوس به خنده. اوس به تا